کله چې دا ځای ونړېد ډېرو خلکو دا فکر کوي چې نور هر څه پای ته ورسېدل. د یتیمانو هیلې هم تر خاورو لاندې سوې. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. خو هیڅ چا دا فکر نه کوي چې یوه ورځ به له همدې کنډوالو څخه د امیدو یو نوی ښار جوړیږي. دا د سکون د ښار کیسه ده. فضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام د یو شپږویشت کلن ځوان د اخلاص کیسه او د هغه خیرخوا غوښتونکو وروڼو او خویندو د مینې او همدردۍ کیسه ده چې د سلګونو ماشومانو راتلونکی یې وژغوري. أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. د نن څخه 2 کاله وړاندې دا یوازې یو نړېدلي دیوالونه وه، خو یو ځوان چې په زړه کې یې د علم او خدمت ارمان ژوندی و تسلیم نه سو. هغه هیله له لاسه ورنه کړه او د بهر میشتو وروڼو او خویندو په سخاوتمندانه مرستو د سکون ښار بیا ځلې را ژوندی سو. سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن وهجر. نن دلته سلګونه یتیمان او غریب ماشومان په وړیا ډول عصري او دیني زده کړې کوي، ځکه لا هم داسې زړونه شته چې د نورو د خوشحالۍ لپاره تپېږي. دا یوازې یوه ودانۍ نه ده، دا د دعاو، اوښکو او قربانیو نتیجه ده. دا د یوه ځوان د اخلاص کیسه ده او د هغه خیر غوښتونکو د سخاوت نښه ده چې د ماشومانو راتلونکی یې تر خپل ځان مهم وګڼي. شاید کلونه وروسته همدا کوچني ماشومان د وطن خدمتګاران سي، خو دوی به دا هیڅکله هیر نه کړي چې همدا تاسو د دوی لاسنیوی کړی و. د سکون ښار د امید نوم د علم کور او د انسانیت یو ژوندی مثال دی. کله چې نیت پاک وي کنډوالې هم په امید بدلیږي. ځینې خلک د خپلو ستونزو له امله تسلیمیږي، خو ځینې نور د خپلو ستونزو سره سره د نورو لپاره رڼا خپروي. دا د سکون په ښار کې د خالد احمد د ژوند کیسه ده. که څه هم په دواړو پښو معیوب دی، خو د علم او خدمت په لاره کې یې قدمونه نه دي درېدلي. هغه یوازې درس نه وایي، بلکې د یتیمو او بېوزلو ماشومانو په زړونو کې امید را ژوندی کوي. د سکون ښار هغه ځای دی چیرې چې معلولیت د خدمت مخه نسي نیولی او اخلاص د هر خنډ څخه لوی دی. شاید قدمونه یې کمزوري وي، خو اراده یې غرونه ماتوي. الله تعالی دې د داسې خدمت کوونکو اجرونه نه ضایع کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه شئ، په دې هیله چې جوړ ورو خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو اباد سوکاله او خوشحاله وغواړي. نو د ټولو دوستانو به هغه ورځې شپې په یاد وي چې موږ په همدغه مرکز کې خیمې درلودلې، او د ټولو مؤمنانو به هغه ورځې شپې په یاد وي چې موږ په هغه حالت کې وو چې د دې مدرسه نړېدلې وه، او دغه حالت هم الحمدلله د ټولو مؤمنانو په
د برکت باندې، د ټولو مؤمنانو په مرسته باندې او د ټولو مؤمنانو په همدردۍ او دعاګانو باندې الله جل جلاله نن دغسې حالت ته رسولي یو چې مشکلات 9% الحمدلله حل سوي دي. که برق دلی وي که نه وي موږ الحمدلله برق لرو، فرش لرو، تخته لرو، قلم لرو، مارکر لرو. یعنی په هر صنف کې یو کولر او 2 دانې پنکې موږ چلنده کوو تر څو دغه د قندهار د سخته ګرمي چې شي کنټرول شي. بیا هم په هغه صنفو کې به ګرمي په هغه صنفو کې بیا هم ګرمي ځکه دغه صنفونه چې دي 5 صنفونه هغه چپه دي، نو چې هر رقم هلته 2 پنکې هم دي او یو کولر هم دی، بیا هم د ګرمۍ تقریبا یعنی هغه سختي سته. په اوس وختو کې 140 او 240 دغسې تقریبا د ګرمۍ اندازه وي. خو په هر صورت باندې د الله جل جلاله یو عظیم احسان دی چې الله پاک جل جلاله موږ ته، تاسو ته، دغه استادانو ته، ټولو ته په همدغه مدرسه یا د دین په خدمت کې دغه ژوند ورکړی او ژوند یې دې لپاره وقف کړی دی. دا د الله پاک عظیم فضل دی. زموږ له کوم په میلیاردونو انسانان ګرځي خو الله جل جلاله دغه کار نه دی ځنې اخیستی. تېر هفته کې یو عالم بیان کوي چې 7 میلیارده انسانان په دنیا کې سته، په دې کې 2 میلیارده مسلمانان دي، 15 میلیارده هغه مسلمانان نه دي، کافران دي. نو د الله جل جلاله په دومره لویه دنیا کې او بیا موږ ته الله جل جلاله د قرآن او د قرآن د خدمت توفیق راکوي، دا د الله غټ احسان دی او موږ باید د الله جل جلاله په دغه برخه کې شکر ادا کړو. د الله دین موږ ته ضرورت نه لري، موږ د الله پاک دین ته ضرورت لرو. د الله پاک دین موږ ته احتیاج نه دی، موږ د الله دین ته احتیاج. د الله جل جلاله خدایي، د الله جل جلاله نظام د موږ ته ضرورت او اړتیا نه لري، موږ ته ضرورت. موږ به دا دعا کوو چې الهي ستا د دین او ستا د قرآن خادمان یا ستا د دین او ستا د قرآن مدرسین یا استادان به وګرځوه. زه واقعا په هغه خلکو باندې زما ډېر یعنی غفته کېږي چې هغه د دین خدمت کوي یا د دین یا مدرسه په فکر کې لري یا مکتب په فکر کې لري یا امت په فکر کې لري. دا د الله جل جلاله یو خاص فضل پر دا بنده باندې دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا یو غټ تجارو، ډېر الله پاک جل جلاله رسول ده، الله رسول دته ویل چې تاج الرحمن دی د الله تجار دی، ډېر واقعا ډېر شتمن او بډای صحابي و. وای د به هر وخت صحابه کرام او پیغمبر علی السلام ملمنه کول. و یو وخت ټول صحابه کرام ته دعوت کړی، بیا یو ډنګر صحابي هغه په مسجد کې پاتې شوی. کله چې ډوډۍ خلاص ول دعوت ختم شو نو پیغمبر علی السلام چې مسجد ته راغلی چې ویې کتل هغه صحابي هلته په مسجد کې ناست، بیا ورته چې ای پلانکی ته دغه دعوت ولې نه کوې قبول؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دعوت کړی و، دا دې ولې نه کوې قبول؟ ده ورته چې یا رسول الله الله په ذات قسم که زما بیخي فکر سوي دی. هغه فکر دې په چش کې و، وایي زما فکر په دې کې و چې د الله جل جلاله دین د نړۍ تر ګوټه څنګه ورسوم. یعنی پیغمبر اسلام تکرارا پوښتنه ځینې وکړه چې ستا په دا کې فکر و؟ صحابي ورته ویل چې یا رسول الله په دا کې مې فکر و چې زه د نړۍ ته کونجې تر ګوټه پورې دغه مقدس دین څنګه ورسوم. پیغمبر اسلام وایي د الله په ذات قسم، وایي پیغمبر اسلام قسم وکړي چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تر قیامت تر ورځې پورې موږ ته داسې ډوډۍ وکړي او شپه ورځ مو داسې دعوت کې ستا د دغه یو فکر ثواب لري. نو دا به د الله جل جلاله څومره غټ احسان چې موږ واقعا د فکر څخه وراخواته په دې کې عملا قرار لرو او د الله جل جلاله د دین خدمت کوو. دا استادان واقعا د یو 15,000 معاش، د یو 3,000 معاش، د یو 2,500 معاش، د چا په یو میاشت معاش اخیستی، چا په 2 میاشت. خدای جل جلاله دا نظام چلوي. تاسو ګورئ ماشاءالله پیسه غاړه ما غوسته دا بل مولوي صاحب شک سپین کالي ما غوسته دي، پاجم تړلی دي، صدرې هم لري. بس الله پاک د خپل دین عجیب چلوي، سړی حیران سي. دا قاری مولوي صاحب همداسې قیاس کوه، پیسه همداسې قیاس، یعنی واقعا هم شوم لري. زمانه خپل ښه پاک کالي، پاک لباس، پاک بوټونه او چمپلان هر څه،
خو بیا هم دا خلک زموږ او ستاسو مرستې او کومک ته اړتیا لري. د یو ورور ما مخکې مې یادونه کړې چې همیشه هغه په پښتو خبرې نشي کولی مولوي صاحب، یعنی اصلا په هند کې پیدا شوی دی، فلحال په کاناډا کې ژوند کوي، بیا کله کله مرسته کوي، کومک کوي. تېر ورځ کې ختم القرآن هم د ده اوس فلحال دغه د قرآن کریمونو توزیع دام ده موږ ته مدرسې ته تقریبا اویا دانې قرآن کریمونه دا موږ ته مدرسې لپاره وقف کړي دي. موږ به هم هر هغه شاګرد چې هغه یتیم وي، مظلوم وي او دلته یا غریب وي، قرآن کریم نه لري، مولوي صاحب شه هغوی ته یا قرآن کریمونه بیخي زاړه سوي وي، تاسو یو قرآن کریم هغوی ته توزیع کړئ ورکړئ چې ضرورت یې کني چې نوي شاګردان راځي، نوي کسان راځي، نوي د کوم شاګردان چې دلته داخليږي غریبان هغوی ته د قرآن کریمونه ورکوي. سمه ده ان شاء الله. مولوي صاحب دغه ان شاء الله څوک چې د قرات په برخه کې چار ضرورت یې کچېری بیخي یو څوک د باندې صدر راځي او قرآن کریم غوښتنه کوي ورکړي سیده ان شاء الله العزیز د قرآن کریمونه به دوغوي. بدا کټن کې هم دي، پدا کې هم دي، دا قرآن کریمونه دي ماشاءالله شغاټ غټ قرآن کریمونه دي، شبر برابر د شاګردان لپاره هم دغه کاریش مخکې ارزانه و. دا اوس وختو کې مش پروش کال تقریبا په $1 باندې دغه هدیه کوي، $1 نن پرون په څو سره پانی ان تقریبا اوس $1.100 کېږي، $1.50 د شاوخوا کېږي، $1.50 کېږي په سره پانی پرون هدیه کې. او یو بل خبره مهم ترینه خبره ده موږ بار بار یادونه کړې ده، بیا هم وایي د مدرسې پور چې پر موږ باندې کومه قرضداري وه نو په هغه کې $9,915 وکړه. ستاسو یاد د بیبي حلیمې مور لورکۍ چې مرسته کړې په پروژه کې $15,815 او د رفیع الله صاحب مور چې مرسته کړې وه نو $18,912 او بلقیس مور مرسته کړې وه $1000 او رڼا مور $500 او مسعود جان هغه کړي وو $500 او دغه څخه وروسته خالدې او نظیفه خور د دواړو $100 مرسته کړ چې $200 سي. ما چې مکمل حساب ورته وکړي څوک یې دلې $3,012 دومره پیسې تقریبا زموږ د سوي وي $3,012 دا په $9,915 کې زموږ سره کومک شوی دی. باقي پاتې چې څومره پیسې دي هغه پیسې زموږ سره پاتې دغه خلکو قرضداري ده، نو په دې قرضداري کې ستاسو مرسته او کومک غواړو، رب جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. دا مرکز نه د هغه استاد دی، نه د دې نظما دی، نه د دې نه د دا موږ به یو یا به نه یو، خو دا مرکز به الله جل جلاله داسې دایمي لري دې کې به مؤمنان خدمت وکړي. زما یو ورور د اختر په شپه ما ته ویله، د اختر په شپه باندې وایي زما پر الله جل جلاله دا یقین دی چې الله جل جلاله به په ژوند هم ما ته خفګان نه راوړي چې موږ به د تشویش خبر ورته وکړو چې اکمل ته پر به ما ته ویله وایي دغه دی وایي دا تشویش خبرې ما ته مه کوئ، د خوشحالۍ خبرې راوړي. اوس فی الحال دی په کراچۍ کې دی، بل یې پورته کوي، بل یې کښېنوي، بل یې په اصطلاح باندې ډوډۍ په خوله کې ورکوي، په دغه حالت کې دی. یعنی په دې خاطر باندې چې دا د الله جل جلاله امتحانات دي او د رب جل جلاله قضا او اراده ده. اوس تېره شپه ما خبرې سره کولې وایي که د خیر سره دا ولې درلم مازدیګر لمانځه څخه د ماخستن لمانځه ورې په مسجد کې و موږ الحمدلله موږ او تاسو چانس لرو چې هم ملاس کار کې هم ښه کار کې هم ژوند الحمدلله جوړ دی، مشکلات نشته. نو په دې کې چې د الله جل جلاله د دین خدمت زموږ رسول الله پاک واخلي دا د الله غټ احسان دی او الله به موږ او تاسو په دغه باندې راضي کوو. راضي په دغسې مواردو کې په دغسې حالاتو کې د خپل دا اوس فی الحال چې کوم امکانات لرو، کوم وس او توان لرو، د هغوی چې شو وکړو د هغوی څخه استفاده وکړو. دا د روژې څخه تر اوسه پورې موږ ته همدغه مرسته رسېدلې چې ما په دغه کتابچې کې لیکل یو زموږ په رسیداتو کې وه او دغه څه سره مشرکه کړم.
په دې برخه کې ستاسو پوره همکاري غواړو الله به ستاسو څخه راضي سي الله به تاسو ته اجر درکړي زموږ به تشویشونه خطه نور کارونه به الله پاک جل جلاله وکړي هغه مسجد چې موږ د اختر مخکې شروع کړی دغه کړی هغه مشاهد کړی دي اعلان چې مو کړی هغه به ان شاء الله پر کار باندې شروع دي الحمدلله هغه به مجر تجر اخلاص الناس موږ نور خیره کارونه تور مسلو فارغ سو نور خیره کارونه بو مولوی صاحب څه ویل لري په قرآن کریم مدرسې ته خیر از خوشاله کېږي کنه الحمدلله خوشاله کېږو چې مدرسې ته یو قرآن کریمونه راځي ځکه چې د ماشومان سبقان پکښې وایي غټ خیر دی د ټولو دغه مسلمانانو دپاره یو غټ خیر دی د دنیا او د آخرت خیر دی موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو دغه مدرسه چې برقي ګل یو شی وای تشویش مو نه یو د ورځې په جریان کې د اوبو کمښت هم نه راغلی یا الحمدلله دغه کمښت نشته اوبه شته انشاءالله اوبه فعاله دي دا دغه مدرسې کې موږ 200 متره برمه وهلې چې هر چا وایي واقعي نه رسېږي 200 متره برمه دا ځای کې زه په اوبه ډېرې کښته وي یعنې دلته تر 100 یو نیم سل او بیخي زور دا ځای 1 متر خواته امکان نه لري چې په دغسې برمه چې موږ کار کړی دی دا 5 انچه برمه دي دغه برمه نه کړی او د مدرسې برمه موږ 200 متره وهلې دا واقعي نه وي مدرسې برمه معذرت نه ویږي چې په ټول مکمل دغه ساحه کې دي چې 200 متره برمه وهلې کوچنی او 200 متره چې پوره شي موږ د ګورنوالا سره خبرې کړې وي یو نورې پسې ووایو نو اوس بلې خواته به نه ورسېږي 200 متره چې نور بیا خواته یو بل شی ونیسي ډېر د نور سره لاندې وشکه ولاړ شي ونیسي دا د الله جل جلاله احسان دی دا د جوړولو دا د برابرولو موږ سره یو جسم محترم تنظیمي ته زیار یې هم مولوي صاحب په دا مسجد وعده یې کړې ده اثر باندې د خیر سره درې ژوند دی الله جل جلاله اراده او تحقیق باندې اثر باندې شخصا مسجد جوړ کړي چې دا مسجد څخه د خیر او د انتفاع کارونه معقول مسجد کارونه معقول د شاګردانو د فکري قوت لپاره دغه د فصاحت بلاغت لپاره چې کار ځای کې دی انجینرینګ کې راځي او دغسې دغه لپاره هم کار ځای واخلي هغه هم ډېر ژر انشاءالله نازل کېږي او دغه کار ته اداري د خلاصو دا ځای د ژوند زموږ ستاسو یو شی بل یادونه هم باید وکړو چې موږ د دې ځای لپاره د ترانسپورټ پیسې موږ چورو هم بس یوه جامع اعلان ته بیا ضرورت په خپلو اولادونو باندې پیسې چوري او یو د میاشتې 50 ډالر راکړي یا د میاشتې 400 کې درکېدلې موږ یې پیسه کې وسکو د میاشتې پای بس داسې په پیسه په یو شوی مولا سره د ټول سره خبرې کوي چې دا ځای کې کوم شاګردان چې موږ ولرو او کوم یتیمان چې موږ ولرو چې پیسې ولرو یا چې پیسې ولري نه هغوی موږ د فشار د هر ساحې څخه د هر کار موږ یې راورسوو هغه کسان چې پیسې لري هغه به خپل پیسې وکړي او هغه کسان چې یتیمان او غریبان او پیسې یې نه لري هغه به مفت دا بل زیری نه او درېیم ځای دا دی موږ چې دلته کوم یتیمان دلته لرو دغه یتیمانو لپاره به انشاءالله هغه خلک چې واقعا ډېر ارمانه مستحق خلک دي هغه به موږ د میاشتو په یو شکلونو څخه سپانسر کړو بیا به د دوی د کورنۍ سره کوو تر څو د خپل شاګردانو او د سیمې سبقان ته یو مکتب ته څه شي کې وکړي او چې بیا څه شي یا سبقان باندې په سیستان کې یا د نړۍ شاګرد نیسي یا بل ځای به داسې باندې دا کار به انشاءالله او د یو څخه به بل دغه ټول د توفیق ټول هر مشکل چې دی هغه د علمیت جنت دا څو ځلې د مسجد جوړول ترانسپورټ پیدا کول بل سپانسرشپ دی چې کوم یتیمان غریبان شاګردان ته دي حتی الامکان لا يكون ذا هو مفعول ذلك شيء منشن انشاءالله دوام او اوس هم چې ټول مؤمنان موږ دا وایو کوم شاګردان او کوم چې موږ سره غریبان خلک دي چې د کوم مؤمنانو مرسته راځي چې د هغوی زکات یا د هغوی خیرات کوي چې موږ وګورو چې دا خلک ډېر ارمان مصلحت کوي پر موږ څه مرسته انشاءالله راځي څو دا خلک د دین خدمت وکړي دین زده کړي قرآن زده کړي صدقان زده کړي مکتب زده کړي
زموږ ته الحمدلله رسمي مکتب لرو، رسمي جواز الاردن کې چې جواز لري د معارف تجارت سره سخت چې هغه ته موږ د دې ځای څخه کولی شو چې نور درمانونه څنګه برګردار نسایي ورسم څنګه داسې به الله تعالی جل د دین او د شاګردانو د وطن خدمت لپاره څه شي کېږي متقي کېږي کتاب ورکوي یا به کوم انشاءالله څه به نه لري کوم ضرورت ته مناسب ضرورت سره مناسب یو شی ما په دې مخکې یادونه کړې ما بله شخصي موضوع ورته ویله دلته دلته ډېر موږ شاګردان لرو زموږ په حال مصارف د شاګردانو تقریبا څو زره ډېر دي تقریبا یعنې موږ هر میاشت کې هم په دې ځای کې چې د تطبیق سره نه کړو هغه تر 15,000 افغانۍ پورې موږ دلته هره میاشت تاوان کوو تاوان نه دا الحمدلله ګټه ده چې قرضداري راځي یا چې پور راځي 3 ورځې کېږي ماته مالي سره مزدونه کېږي نو البته 3 ځله کېږي که دا یو وخت کې کبار وایي تاسو مصروف یاست موږ دا مشکل لرو داسې مشکلات داسې مشکلات په دې لحاظ دا ممکن دا هر مومنت چې غواړي خپله مرسته ورکړي خپل کومک وکړي خپل خدمات وکړي کومک یو ځل د الله جل جلاله د رضا په خاطر کې چې موږ د یو څه ځان قرباني ادا کړو دا چې مانا کې الله راضي سي الله جل جلاله د دې د ژوند د یو د شي چې دا د دې فکر په ذهنیت باندې دا د مرکز کې راځي دا یو خبره او بل خبره د قضاوي ده الحمدلله زیر ما هم درلودل او ضرورتونه د مرکز په برخه کې هر مومن چې غواړي او زه د میاشتې دې په 10 نفره شاګردان سپانسر کوم د 10 نفرو شاګردانو پیسې زه د مدرسې ته یا د مکتب ته کوم په هغه اهتمام د باندې دغه ستاسو پیسې موږ راخو دې ته پر تاثیر رانیسو دغه ستاسو پیسې راخو موږ دې ته د مکتب برخه کې کومک ورسره کوو دغه پیسو باندې موږ د دې د چوکیدار پیسې ورکوو د دې د سکرټار پیسې ورکوو د دې د استاد پیسې ورکوو دا ورته هر څه غواړي څوک غواړي چې د یو استاد معاش په غاړه باندې څوک غواړي چې د څو شاګردانو سپانسرشپ په غاړه کړي څوک غواړي چې زه د میاشتې فقط او فقط 1500 پاڼې لیکم زه نه پاڼې لیکم دا په ګډه باندې استفاده کوم جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا فاغفر لنا كفر عنا سيئاتنا كفر ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من النفاق والشكاك وسوء الأخلاق اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم الأقدام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم القيامة الحساب صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح